الحمد لله وحده والصلاة والسلام على من لا نبي بعده. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. فما لكم في المنافقين فئتين والله أركسهم بما كسبوا. عزتمندو دا موضوع شروع چې هغه څوک چې هغه د مسلمانانو خلاف د کفارو سره همکاري کوي، نو دغه حکم د هغه کافرانو دی چې د کوم کافرانو سره د همکاري کوي. یعنی خلاصه دا ده چې دغه حکم د حربیانو دی، دغه سموالات او تعلق او دوستی کول حرام دي، هغه بنیول کېږي، هغه وجل کېږي. بیا عزتمندو د دې باره کې مونږه د دې ځای پورې 14 فتوې نقل کړلې او 14 واقعات مونږ بیان کړل. اوس 18مه واقعه بیانو چې هغه د اندلس قومندانانو او شهسوارانو یو واقع ده. علامه ابن عاشور رحمه الله فرمایي چې د موالاتو مرتبو کې غټه مرتبه هغه وه چې د غرناطې په بعضې مسلمانانو کې پیدا شوې وه. په اندلس کې د غرناطې چې کوم مسلمانانو، نو په هغې کې په بعضې مسلمانانو کې دغه قسم موالات د کافرانو سره پیدا شوي وو، او د هغې په باره کې د غرناطې د فقهای کرامو نه تپوس شوی، د هغې جواب ورکړی. واقعه دا وه چې د اندلس د قومندانانو او شهسوارانو یوه ډله د قشتالي د نسوارا او د مشر سره پناه واخیسته. هلته یو علاقه ده قشتاله. دغه قشتالي کې چې کوم نسوارا اوسېدل او د هغې مشر و دغه نسوارا و، نو د هغې څخه بعضې مسلمانانو قومندانانو او شهسوارانو پناه واخیسته او د هغې نه د مسلمانانو خلاف کومک واخیسته. نو آیا یو مسلمان له حلال دی چې دوی سره همکاري وکړي یا پناه ورکړي؟ یعنې دغسې مسلمانان چې هغه د صلیبیانو سره پناه اخلي او د صلیبیانو نه د مسلمانانو خلاف کومک اخلي، نو آیا د داسې خلکو سره همکاري کول جایز دي او که ناجایز دي؟ نو هغه د غرناطې چې کوم فقهای کرامو، هغه فقهای کرامو جواب ورکو. د هغې د جواب حاصل دا دی چې د دغه قومندانان او شهسواران میلان کافرانو ته او د هغې نه همکاري حاصلول په دې آیت کې داخل دي چې ومن یتولهم منکم فانه منهم. حاصل دا دی چې الله تعالی وایي څوک چې د کافرانو سره موالات کوي، نو دا د کافرانو نه حسابېږي او د دوی حکم د دغه کافرانو دی. نو کم نامنهاده مسلمانان، قومندانان، شهسواران چې هغه د صلیبیانو سره پناه اخلي او د هغې نه د مسلمانانو خلاف کومک اخلي، نو هغه د دې آیت مصداق دی چې ومن یتولهم منکم فانه منهم. او بیا یې لیکي هغې فقهای کرام وایي چې دوی سره همکاري کول دا په ګناه کې چې دی همکاري ده. او دا فتوا چې دی دا د هغه وخت کې د غرناطې چې کوم فقهای کرامو هغې دا فتوا ورکړې وه، او د دغه علمای کرامو او د دغه فقهای کرامو نومونه هم چې دی هغې خپل تفسیر کې ابن عاشور رحمه الله نقل کړي. هغه وخت کې هغه فقهای کرام چې یو محمد المواق په نوم باندې و، بل محمد ابن الازرق، بل علي ابن داود، محمد الجعدالة، محمد الفخار او علي القلصادي، ابو حامد بن الحسن، محمد بن سرحونا، او دانګ بل د محمد په نوم، عبدالله په نوم دی، بل محمد الحزام په نوم دی، احمد بن عبدالجلیل په نوم دی، محمد بن فتح په نوم دی، محمد بن عبدالبر په نوم دی، احمد البقني په نوم باندې دی. نو عزتمندو دا د فقهای کرامو نومونه دي چې کوم د غرناطې فقهای کرام دي، هغې دا فتوا ورکړه. او بیا هغې چې دغه جواب ورکو چې د دوی سره کومک کول د داسې مسلمانانو سره دا حرام دی، دا ګناه ده. نو 18مه واقع عزتمندو دغه راغلی ده. نو ګورئ دې عزتمندو دې واقع کې دغه مسلمانان چې هغه د صلیبیان نه همکاري مسلمانانو خلاف اخیستې ده،
هغه دې آیت مصداق ګرځولي چې ومن یتولهم منکم فانه منهم، او د دا قسم خلکو سره همکاري کولې حرام ګرځولي. لکه مثال د پاکستان فوج یا نور چې هغه د امریکایانو نه یا برطانویانو نه یا چینایانو نه د مسلمانانو خلاف همکاري اخلي، نو عزتمندو د هغې سره همکاري کول بیا حرام دی او دا کبیره ګناه ده. اتلسمه واقعه بله چې تاریخ کې راغلی هغه دا وه چې بعضې قبایلو د الجزایر او د فرانسویانو سره همکاري کړې وه، او دا واقع چې د الجزایر کې راغلی وه چې بعضې قبایلو د مسلمانانو خلاف د فرانسویانو سره همکاري کړې وه. دغه زمانې یو مشهور عالم دی، هغه ته فقیه المغرب ابوالحسن التسویلي وایي. هغه فقیه المغرب دغه نه دا قبایلو باره کې تپوس شوی و، نو هغه دې باره کې جواب ورکړی دی چې هغه وایي دغه قبایل چې هغه د مسلمانانو خلاف د فرانسویانو سره همکاري کوي، نو دوی په شان د دغه فرانسویانو دي چې دوی سره به جنګ کېږي او د دوی مال مالیپی دی. نو ګورې عزتمندو هغه زمانه کې لوی فقیه چې دی نو هغه نوم دی ابوالحسن التسویلي. هغه فقیه دغه فتوا ورکړې ده چې کوم خلک د فرانسویانو سره همکاري کوي د مسلمانانو خلاف، نو د هغې سبا د کافرانو په شان جنګ کېږي او د دوی مال مالیپی دی. نو عزتمندو دا فتوا د پاکستان د فوج باره کې هم ده چې دوی د مجاهدینو د مسلمانانو خلاف د امریکایانو سره همکاري کړې وه. او بیا تفصیلي فتوا ذکر کړې ده چې هغه بیا دا هم لیکلي وایي زما امام استاذ احمد ابن زکري د هغه نه د قبایلو باره کې تپوس شوی او چې هغوی د نسواراو سره مخلوط شوي وو، او تر دې و چې کله مسلمانان تشکیلونو ته جهاد ته بتلل، نو دې قبایلو به پرې نسوارا خبرول، یعنې نسواراو له به یې جاسوسي کوله په د مجاهدینو باندې. مجاهدینو خوالانو به دوی نه ډېر احتیاط کاو، او د دې مجاهدینو لار چې نو په دې قبایلو باندې وه. مجاهدین به چې کله تشکیل ته تلل جهاد ته بتلل، نو لارې په دا قبایلو باندې وه، خو دې قبایلو به پرې نسواراو ته صلیبیانو ته اطلاع ورکوله، خبرول به پرې جاسوسي به وله کوله، جاسوسي به هم کوله، او کله کله به د مسلمانانو خلاف د نسواراو سره مشترکه جنګ هم کاو. نو دې باره کې د هغې نه تپوس شوی دی، نو هغه عالم دې باره کې جواب ورکوي. هغه عالم ورته وایي یوجب قتالهم کالکفار الذین تولونهم ومن یتول الکفار فهو منهم. د دې خلکو سه جهاد فرض دی په شان د کافرانو باندې. ګورې عزتمندو دې فتوا کې دغه جهاد ته فرض هم وه، لکه هغه څوک چې هغه د کفر سره همکاري کوي د هغې خلاف هم جهاد داسې فرض دی لکه د بل ښکاره کافر خلاف چې جهاد سره فرض دی. نو ګورې دې جهاد ته بیا فرض هم وه. وایي ځکه الله تعالی وایي چې لا تتخذوا اليهود والنصارى اولیاء، او الله تعالی وایي چې ومن یتولهم منکم فانه منهم. دا ایتونه هغه عالم ورته لیکلي وو. او بهرحال بیا دا تفصیلا په هغه فتوا کې لیکلی وو چې هغې کې دا هم لیکلي وو که چېرته داسې چې د کافرانو سره همکاري نه کوي خو د کافرانو خلاف هم جنګ نه کوي، چې کله د مسلمانانو امیر هغه د نفیر عام خبره راشي او د مسلمانانو امیر چې مطالبه د جهاد وکړي او د دغه کافرانو خلاف جهاد نه کوي، نو فإنهم یقاتلون قتال الباغیه. د دې سبب بیا به موسه قتال کېږي، خو بیا به قتال په شان د قتال د چای د باغیانو باندې. نو ګورې عزتمندو په دې فتوا کې دوه خبرې راغلي. یو دا شی که چېرته دغه نامنهاده مسلمانان د بعضې قبایل چې مجاهدینو په هغې باندې لارې دي، مجاهدین تشکیلونو ته ځي او په دې قبایلو ورځي، نو که چېرته دغه قبایل د دې کافرانو سره همکاري کوي په جنګونو کې جاسوسي وغیره وله کوي، نو بیا حکم د دغه کافرانو د هغې په شان جهاد به ورسره کېږي. او که چېرته همکاري ورسره نه کوي خو د هغې خلاف جهاد ته هم نه ځي، نو بیا هم دې ورسره دغه مجاهدین جهاد وکړي چې دی ولې جهاد نه کوي، جهاد ته ولې نه ځي، په دې خبره دی ورسره جهاد وکړي. ځکه د جهاد په اسبابو کې یو سبب دا هم دی چې کله داسې نامنهاده مسلمانان چې هغه جهاد ته نه قایل او جهاد نه کوي د کفر خلاف،
نو بهرحال هغه کتاب چې د اجوبة التسویلی علی مسائل الامیر عبدالقادر الجزائری په هغې کې دا مسلې به تفصیل نقل کړی دی او نور عبارتونه هم به په هغې کې ډېر چې دی نقل کړي دي. خو بهرحال عزتمندو په دې کې هم د پاکستان د فوج حکم واضح شو، ځکه دې کې هم د علماو عامه فتوا ورکړي چې هر هغه څوک چې هغه د کفارو سره مسلمانانو خلاف همکاري کوي د هغې سره جهاد داسې فرض دی لکه د ښکاره کافر د جهاد فرض دی. نو څنګه چې د امریکایانو د ناټو خلاف جهاد و، نو دغه حکم د پاکستان د فوج خلاف کې جهاد کول د هغې هم دغه حکم دی. دغه پتوی نه دا خبره معلومه ده. 19مه واقع بله چې تاریخ کې راځي نو هغه دا ده چې یو سړی د کفارو د همکارۍ نه انکار نه کوي. ګورې عزتمندو 2 صورته دي، مخکې هم دا مسله تېره شوې ده خو بیا یې موږ تکرارو. یو صورت دا دی چې یو سړی عملا د کافرانو سره همکاري کوي د مسلمانانو د مجاهدینو خلاف. عزتمندو د هغې حکم خو بار بار د فتوو کې واضح شو چې د دغه نام نهاده مسلمان سره به داسې جهاد کېږي لکه څنګه چې د ښکاره کافر سره کېږي. خو یو بل صورت دا دی چې یو سړی یو نام نهاده مسلمان داسې دی چې عملا د کافرانو سره همکاري نه کوي، خو بل طرف ته د کافرانو د همکارۍ نه انکار هم نه کوي. د کافرانو څه معنا؟ کافران ته مطالبه وکړي د مسلمانانو د مجاهدینو خلاف د همکارۍ کولو، د همکارۍ ته تیاري، نو د ده سره به هم جهاد کېږي او د ده حکم هم په شان د دغه کافرانو باندې دی. او بیا دا لیکلي دي چې بعضې علماو په هندوستان کې دا قصه راغلې وه چې کله یو سړی عملا د مسلمانانو خلاف د کفارو په همکارۍ کې جنگ نم کوي، خو چې کله ته مطالبه وشي انکار دی نه کوي، دی د مسلمانانو خلاف جنگ ته تیاري. نه هغه علماو هندوستان کې دا فتوا ورکړې چې داسې هم جهاد کېږي. او زهر الخمائل فی مسائل النوازل کې وایي وهي منقولة فی ترجمته من نسخة الخواطر لعبدالحی الحسني. وایي دا فتوا چې دا په نسخة الخواطر د عبدالحی رحمه الله کې دا فتوا دغه عالم نقل شوې ده. خو عزتمندو دغه عالم په دې فتوا کې متفرد نه دی. دا مسله مخکې واضح شوې وه چې دا مسله په شرح سیر کبیر کې هم ذکر کړې ده. شرح د سیر کبیر کې امام سرخسی رحمه الله وایي چې څو د کافرانو سره د مسلمانانو خلاف جنگ ته تیاري نو د هغه وجل جایز دي او د هغه سره به هم جهاد کېږي. نو هغې دغه مسله د هغې سره جهاد به کېږي. او بیا موږ دا وضاحت هم کله چې سورة النساء کې چې هغه کوم ایتونه او چې په هغه کې د منافقانو 4 قسمونه بیان شوي وو، نو په هغې کې 2 قسمونو سره جنگ جایز و او 2 قسمونو سره جنگ کول جایز نه و. نو په هغې کې یو هغه نام نهاده مسلمانان هغه منافقان هم وو چې کله د هغې نه د مسلمانانو خلاف د جنگ مطالبه وشي او دی جنگ ته تیاري جنگ کوي نو دی سبا هم جهاد کېږي. سورة النساء 91 آیات کې دا مسله ذکر شوه چې کلما ردوا الى الفتنة ارکسوا فیها. او مخکې وایي ستجدون آخرین یریدون ان یأمنوکم ویأمنوا قومهم کلما ردوا الى الفتنة ارکسوا فیها. بعضې منافقان داسې چې هغه د مسلمانانو سم جنګ نه کوي، د کافرانو سم جنګ نه کوي، خو لیکن چې کله ته کافران د مسلمانانو خلاف د جنګ کولو مطالبه وکړي دی تیاري، نو الله تعالی د دوی په باره کې وروسته بیا وایي چې فخذوهم وقتلوهم. الله تعالی وایي دا کسان ونیسئ او دا قتل کوي. نو عزتمندو بله فتوا دا نقل ده چې دا زهر الخمائل کې نقل کړي د نسخة الخواطر د مولانا عبدالحی رحمه الله نه. او دارنګې دا فتوا شرح سیر کبیر کې نقل ده او دا فتوا د سورة النساء دغه یو 90 آیات نه ښکاره معلومیږي. نو بهرحال 19مه واقع دا وه. 20مه واقع عزتمندو هغه چې راځي نو هغه دا وه چې د فرانس او برطانیې سره بعضې مسلمانانو همکاري کړې وه د مسلمانانو خلاف. کله چې په مصر کې فرانسویانو او برطانویانو د مسلمانانو سره زیاتی کاو، ظلمونه یې کول، نو هغه مشهور عالم شیخ احمد شاکر رحمه الله
هغه مسلمانانو د کوپر فتوا ورکړې وه چې هغوی د دغه فرانسویانو او برطانویانو سره تعاون کاوه. نو ګوره عزتمندو دې فتوا کې لږه ډېره سختي ده، ځکه مخکې موږ دا عرض کړی و چې د داسې نامنهاده مسلمانانو باره کې خو د بعضې علما کرامو فتوې ډېرې سختې دي، ځکه هغوی پې د کفر او د ارتداد فتوې ورکوي. او په هغه علماو کې چې په داسې خلکو د کفر او ارتداد فتوا ورکوي، مخکې واقعه یو تېره شوې وه د هغه معتمد بادشاه باره کې د کفر او ارتداد فتوا ورکړې شوې وه. عبدالله محمد بن عبدالله السعدي د هغه باره کې د کفر او ارتداد فتوا ورکړې شوه د مراکش علماو، د اندلس علماو. یا دغه رنګې په مصر کې چې د فرانسویانو برطانویانو مسلمانانو کوم ظلمونه کول او بعضې مسلمانانو د هغې سره همکاري کوله، نپاو کې شیخ احمد شاکر رحمه الله د دغه مسلمانانو په کفر فتوا ورکړې وه او په ارتداد باندې. نو عزتمندو د پاکستان فوج چې د هغوی په داسې خلکو باره کې لکه د پاکستان فوج د دوی باره کې ځینې خلکو د کفر او د ارتداد فتوې نقل دي او ځینې د کفر او ارتداد لفظ نه دی ویلی، خو دا یې ویلي چې دوی سره به جهاد کېږي او دا جهاد ورسره فرض دی په شان د ښکاره کافر باندې، د حربي کافر باندې. بعضې فتوې بعضې علماو ته بغات هم ویلي، وروسته به راشي. دا مختلف غونې الفاظ د علما کرامو نه نقل دي، خو بعضې علما کرامو سختي ډېره کړې، کفر او ارتداد لفظ استعمال کړی، او بعضې علما کرامو د کفر او د ارتداد لفظ چې دی نه دی استعمال کړی. نو عزتمندو د دې پورې موږ 100 واقعات بیان کړل او 100 فتوې د علما کرامو چې دغه فتوې د پاکستان په فوج باندې 100% منطبق کېږي، ځکه د پاکستان فوج چې کومه همکاري د کفر سره کړې نو هغه په ډېره غټه پیمانه ده په نسبت د هغه همکارۍ باندې چې کوم په سابقه اسلامي تاریخ کې بعضې نامنهاده مسلمانانو د کافرانو سره کړې ده. نو دې وجې د پاکستان د فوج حکم د دې نه واضحه معلومیږي. د دې متعلق نور واقعات هغه به وروسته راشي انشاء الله تعالی. سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت نستغفرك ونتوب إليك.